هغه کسانو چې ملي بیرغ هسک کړی و طالبانو ورسره څه وکړل؟ دا چې له هغوی سره یې څه کړي دي او له دې وروسته به د ملي بیرغ ملاتړ کوونکو سره څه وکړي؟ ویډیو وګورئ ترڅو په دې هر څه خبر شئ. وسلوالو طالبانو په ختیځ ولایت خوست کې د افغانستان د ملي بیرغ پر ضد د خپل کمپاین په ترڅ کې د هغو فعالانو د سرونو ویښتان وخیرول چې ملي بیرغ یې هسک کړی و. دغه راز په ټولنیزو رسنیو کې خپاره شوي عکسونه ښیي چې هغوی د افغانستان ملي بیرغ څیرې کړی او ټوټې یې فعالانو ته په خوله کې ورکړي دي. د محمد منیب ابراهیمي په نامه د فیسبوک یوه کارکوونکي په خپله فیسبوک پاڼه د دوو هغو کسانو عکسونه خپاره کړي دي چې وسلوالو طالبانو یې سرونه کل کړي او د افغانستان د ملي بیرغ ټوټې یې ورته په غاړو کې کړي. د یو شمېر کسانو داسې عکسونه هم خپاره شوي دي چې په زور سره د توبې ایستلو لپاره پرې غوږونه نیول شوي دي. ابراهیمي له عکسونو سره لیکلي دي خوست هم د شنو پنجابیانو او غلامانو ولکه کې دی. ته خدای دا په کوم کتاب کې راغلی دي؟ دا اسلامیت شو، انسانیت شو، پښتونولۍ شوه؟ د اسلامي امارت په واقعي مشرانو غږ کوو چې د خدای خاطر وکړئ، د دردېدلي ولس سره لوبې بندې کړئ. دا ټولې نړۍ ته رمباړې وهئ چې دا 1 میلیارده د ولس پیسې دي. دا بیرغ د چا دی؟ د همدې ولس که د بل چا؟ واچوئ ځواب. د خدای خاطر وکړئ، وحشت مخ خپروئ، نور بس کړئ. د فیسبوک یو بل کارکوونکي شاهین منګل د یوه کس له عکسونو سره لیکلي دي د بیرغ د مینې انجام. نقیب الله ځلاند سره یې غیر اسلامي او غیر انساني چلند کړی دی. د خوست او پکتیا لپاره د پخواني جمهوري نظام والي محمد حلیم فدایي په خپله فیسبوک پاڼه د څو کسانو عکسونه خپاره کړي او ورسره یې لیکلي دي چې طالب د هغو ځوانانو چې د ملي بیرغ په اړه یې پوسټونه کړي وو، طالب چارواکو یې ملي بیرغ څیرې کړی دی، په زور یې د بیرغ ټوټې پرې خوړلي دي، ویښتان یې پرې خیرلي دي او موبایلونه یې هم په خولو کې ورکړي دي. فدایي زیاته کړې ده د مسلمان ابرو تویول د هغه د قتل برابر دی. الله تعالی قسم کوي چې د کعبې له عزت څخه د مؤمن عزت ورته ډېر محترم دی. اما یاد ولرئ چې د ظلم کاسه نسکوره ده. ستاسو مبارزه او ملي فکر ته اسلام او د ملت پالو او دین پالو پر وړاندې ستاسو ځوانانو عزت نور هم زیات شوی دی. د افغانستان ملي بیرغ چې تور، سور او زرغون رنګونه لري او په محراب، منبر او طیبه کلمه لیکل شوې ده، نو نه یوازې چې په افغانستان کې په میلیونونه مینوال درناوی کوي، بلکې تر کراچۍ پورې د پښتونخوا پښتانه یې هم خپل ملي بیرغ بولي او په خپلو غونډو کې ترې استفاده کوي چې د پاکستاني مقاماتو سخته غوسه یې راپارولې ده. دا لا معلومه نه ده چې آیا طالبان چې له پاکستان سره ژورې اړیکې لري د افغانستان د ملي بیرغ پر ضد دغه ډول چلند د پاکستان په غوښتنه کوي که غواړي چې په دې ډول په افغانستان کې د خپلې پخوانۍ واکمنۍ استبدادي کړنې بیا تکرار کړي. خو د خوست لپاره د طالبان والي محمد نبي عمري 3 ورځې وړاندې د افغانستان د ملي بیرغ پر ضد سخت ګواښ کړی و چې خلکو یې پر ضد غبرګونونه څرګند کړل.